یو خو دا سړی هسې کله نه کله خفه هېڅ وجه یې نه وي معلومه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مولوي صاحب خیر بخیر یې؟ الحمدلله. څنګه یې تاسو ورور خیرت دی انشاءالله؟ شکر تاسو ښه یې قراري ده الحمدلله الحمدلله. څنګه حالات؟ مولوي صاحب یو څو پوښتنې مې لرلې. مهرباني. اول پوښتنه دا چې د مړي په نامه موږ قرباني کولی شو. مثال یو کس مړ دی، زه هغه ته قرباني کولی شم د هغه په نامه؟ یاره وروره زه ګوره یو خبره وکړم که نه ته خفه کېږم. زموږ د نیم عمر په مړو باندې تیر شو، پوه شوې؟ بس همیشه لپاره دا سوچونه او فکرونه مړي لپاره قرباني وکړم که ونه کړم، او مړی د دې لپاره عمره وکړم ونه کړم، ختمونه کېږي که نه کېږي، او دا وکړم که هغه ونه کړم. متاسفانه زمونږ د غم او هم ټول د مړو په اړه باندې ده. صحیح شوه؟ نو دا د تاسف ځای ده. په نورو هیوادونو کې نورو ټولنو کې خلکو سره دومره سوچ او فکر د هغه نه وي. خیال دی ده که نه د مړو بس چې څوک وفات شي دعا ورته وکړي او خبره ختمه شي. خو متاسفانه موږ او تاسو دا ټول غم بس ټول عمر د مړو غم وړي که نه. نو دا ماته داسې تعجب غوندې بیخي ښکارېږي. ښه به دا وي چې موږ او تاسو دا مړي ځان سره په ثواب کې شریک کړو. په همدې باندې انشاءالله که موږ او تاسو اکتفا وکړو دا به ښه وي. که څنګه هم خوښه ده. ښه یعنې د مړي په نامه قرباني نه شو کولی؟ نه مطلب مې دا نه و چې د مړي په نامه باندې قرباني بیخي سړی نه شي کولی او یا نه قبلیږي. مطلب مې دا و که څوک یې په نیت کې ځان سره شامل کړي که نه دا مړي، نو دا به بهتره وي. پوه شوئ که نه؟ یعنې که څوک د مړي په نامه باندې هم قرباني وکړي، امید ده چې الله جل جلاله هغه پسې هم اجرونه او ثوابونه ور ورسوي. خو ګوره دقیقه خبره هغه ده چې کومه یقیني وي که نه. اوس موږ نبي علیه الصلاة والسلام ته ګورو، هغه په خپل ژوند کې مثلا ډېر مهم خلک له ژوند کې له لاسه ورکړي وو که نه. خدیجه رضی الله عنها ده چې هغه به ډېر زیات صفت هم کا او ډېره زیاته ورباندې ګرانه هم وه، خو هغه ټول عمر کې د هغې په نامه باندې چېرته قرباني نه ده کړې. صحیح شوه؟ همدارنګه دا صحابه کرام که موږ تاسو وګورو، دوی به د نبي علیه الصلاة والسلام په نامه باندې چېرته هم قرباني نه ده کړې. همدارنګه دا نور لوی صحابه کرام تېر شوي دي که نه. نبي علیه الصلاة والسلام حتی د خپل تره د هغه په نامه باندې هم چېرته قرباني نه ده کړې چې څومره ورته محبوب و، څومره ورته ګران و، خپل بچي وفات شوي دي که نه. نو په دغه کې به انشاءالله خیر چې موږ د مړو نه لږ غوندې دا لاس واخلو او ډېره زیاته توجه ورته ونه کړو. د دې په ځای باندې هغه ژوندي ډېر مهم دي. همداسې ده که نه؟ ژوندي ډېر مهم دي چې ژوندیو ته باید توجه وکړو. د ژوندیو د تربیت په اړه باندې، د ژوندیو د تعلیم په اړه باندې، د ژوندیو د پرمختګ په اړه باندې دا ډېر مهمه ده. نو زما نظر دا ده چې که څوک یې وکړي، امید ده چې الله جل جلاله له هغه نه قبوله کړي. خو ښه به دا وي چې موږ او تاسو دا مړي ډېر زیات یاد نه کړو او نه هم د هغوی په نامه باندې مستقل داسې قربانیانې ونیسو. همدغه انشاءالله کفایت کوي چې موږ او تاسو هغوی ځان سره په ثواب کې شریک کړو. انشاءالله الله جل جلاله به هغوی ته هم اجرونه او ثوابونه ور رسوي. ډېره مننه مولوي صاحب. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس ولله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس ولله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي که نه وي. موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه ulearn.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.